او دا ډیره لوی غلطی ده په دې خلکو کې مشهوره سوې. معارف الاسلام اداره سړی به د انسانانو ته حیران سي، اوږده لیکنه به کړې وي، لو پړپړه به لیکلې وي، پوره یوه رساله به لیکلې وي، لیکن د الله رب العالمین د مبارک نامه سره به صرف جیم لیکلی وي چې دا نو د جل جلاله آواز ورکوي، یا به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نامه سره صرف صاد لیکلی وي چې دا نو د صلی الله علیه وسلم آواز ورکوي، یا به صرف عین لیکلی وي چې دا د علیه الصلاة والسلام آواز ورکوي. دا شان د صحابو د نومونو سره به صرف روض لیکلی وي، را او ضاد چې دا نو د رضی الله عنه آواز ورکوي، یا دا شان د تابعینو حضراتو له مبارکو نومونو سره بیا دا لیکلي وي چې را او حا چې دا نو د رحمه الله آواز ورکوي. دا ډیره لوی اشتباه او لوی غلطي ده چې هر څوک یې کوي. ستا به په دې باندې ګوتې خوښ سي، یا به دې په دې زیات وخت ولګېږي چې د الله رب العالمین له نوم سره پوره جل جلاله ولیکې، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نامه سره پوره صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاة والسلام ولیکې، یا دا شان د صحابه کرامو رضی الله عنهم د نومونو سره پوره رضی الله عنه ولیکې، یا د تابعینو او د امامانو د نومونو سره پوره رحمه الله تعالی ولیکې. په دې باندې نه ستا دومره وخت ضایع کېږي او نه دې ګوتې ورباندې خوږېږي. حافظ ابن جوزي رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده، دا واقعه د ترغیب لپاره دې لیکوالانو ته وایم چې دا په لوی اشتباه کې واقع دي. هغه وایي چې یو لیکوال د یو صالح سړي په څنګ کې د هغه همسایه او ګاونډی و. فمات فرأيته في المنام في حالة حسنه. دا صالح کس وایي چې هغه زما ګاونډی چې دا لیکوالو هغه وفات سو، بیا ما په خوب کې ولیدی په ډېر ښه حالت کې و. نو فقلت له ما فعل الله بك. ما په دې خوب کې ورته ویل چې الله رب العالمین څه معامله در سره وکړل. ده راته ویل چې الله رب العالمین خو معافي راته وکړل، مغفرت یې راته وکړل په هغه یو عمل باندې چې هغه عمل ما کوي د لیکوالۍ په وخت کې. نو هغه صالح وایي ما ورته ویل بما کان ذلک، هغه ستا سره کوم عمل و، په کوم عمل باندې الله رب العالمین مغفرت درته وکړي. نو هغه لیکوال ورته وایي چې ما کله لیکوالي کول چې کله به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم ما ولیکئ، نو د هغه سره به مې صلی الله علیه وسلم پوره ولیکئ او په خوله به مې هم دغه درود شریف ووایي. نو الله رب العالمین په دې باندې معافي راته وکړل او مغفرت یې راته وکړي. او داسې څه یې راکړل، داسې نعمتونه یې راکړل چې هغه سترګو نه دي لیدلي، او د هغه نعمتونو په باره کې د هغه صفات غوږونو نه دي اورېدلي. حتی داسې نعمتونه او داسې راحتونه یې راکړي دي چې انسان د هغه دا سوچ هم نه دی کړی او نه د دې سوچ فکر کولی سي چې هغه څنګه نعمتونه الله رب العالمین ما ته راکړل په دې باندې چې ما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارک نوم سره صلی الله علیه وسلم لیکي او په خوله به مې هم ورسره ووایي. بیا وروسته وایي چې فاکثروا من الصلاة علیه الصلاة والسلام، تاسې هم پر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر وایاست. نو عزیزانو عرض دا دی چې د لیکوالۍ په وخت کې د الله رب العالمین د مبارک نامه سره پوره جل جلاله لیکي، او دا شان د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نامه سره پوره صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاة والسلام لیکي. دا شان د صحابه کرامو د نومونو سره، دا شان د تابعینو او امامانو د نومونو سره. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.